الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. شپږم سپاره ده سورة النساء او 150 نمبر آیت دی. مخکینی آیاتونو کې الله جل شانه او فرمایل چې ما د دې بن اسرائیل نه مضبوطه وعده واغستله خو دوی دغه وعده ماته کړه او د الله د آیاتونو نه انکار وکړو بلا وجه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام والتسلیمات دا شهیدان کړل او دوی ویل زمونږ زړونه دا په پردو کې دي او په مریم باندې بهتان ولګاو. نو پر آیت کې فرمایي وقولهم او په سبب د وینا د دوی سره انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم چې بشک مون قتل کړي عیسی زوی د مریم رسول الله چې د الله رسول دی او الله تعالی سوی ما قتلوه حال دا چې دوی نه دی قتل کړي د عیسی علیه السلام وما صلبوه او نه پسولې کړي دي ولكن شبه لهم لیکن اشتبار وستل شوی د دوی د پاره. دوی د عیسی علیه السلام د قتل منصوبه چې جوړ کړه. عیسی علیه السلام په یو مکان کې دی دوی بهر ولاړ دي نو یو کس پسې ورولېګو الله تعالی عیسی علیه السلام ژوندې د اسمان ته وخیجاو او د دوی چې کوم ملګری الله د هغې دا مخ بالکل د عیسی علیه السلام په شان دی نور جسم خپلو او دا سر دا بالکل د عیسی علیه السلام د هغې په شان دی کو. نو چې دوی دننه ورغلل ملګري ډېر چغې وویل زه عیسی علیه السلام نه یم زه ستاسو ملګری یم خو دوی د هغه خبره ونه منله او ایسته قتل کړو. نو بیا دوی ته اشتباه راغله چې دا عیسی علیه السلام دی نو زمونږ ملګری څه شو او که زمونږ ملګری دی نو عیسی علیه السلام څه شو. نو الله تعالی وایي وما قتلوه وما صلبوه دوی نه دی قتل کړی دا عیسی علیه السلام وما صلبوه او نه یې پسولی کړی دی ولکن شبه لهم لیکن اشتباه راوستلی شوې ده د دوی دپاره او دا زمونږ عقیده ده. عیسی علیه السلام دا په دویم اسمان کې دی او قیامت ته نږدې دا به چې دی هغه راکوزېږي دجال دا به قتلی د هغې نه وروسته به بیا چې دی دا وفات کېږي. وان الذین او بشک هغه کسان اختلفوا فیه چې دوی اختلاف کړی دی په عیسی علیه السلام په باره کې لفی شک منه خامخا په شک کې دي په باره د عیسی علیه السلام چې آیا دا مون قتل کړی دی او که مون قتل کړی نه دی. نو ما لهم به من علم او نشته دی د دوی دپاره په دې قتل د عیسی علیه السلام باندې څه علم الا اتباع الظن مگر تابعداري د ګمان ده صرف خپل ګمانونه هغه چلی او د خپل ګمان اتباع او تابعداري کوي. الله تعالی وایي وما قتلوه یقینا او دوی نه دی قتل کړی دی عیسی علیه السلام لره یقیني طور باندې بل رفعه الله بلکې الله اوچت کړی دی عیسی علیه السلام لره الیه خپل ځان ته وکان الله او دی الله تعالی عزیزا غالب حکیما حکمت والا. او وان من اهل الكتاب او نشته د اهل کتابونه یو کس الا ليؤمنن به خامخا دی به ایمان راوړي په عیسی علیه السلام باندې قبل موته
مخکې د مرګ د عیسی علیه السلام نه دوی په ایمان دا براوړي یا موته کې دا ضمیر دا دی کتابی ته راځي دي چې دا يهود او نصارا چې کله د دې مرګ راشي حالات د نزع شروع شي نو په دغه وخت کې دوی په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي خو دغه ایمان دا د معتبر دا نه او یوم القیامت د قیامت فورز باندې یکونو د عیسی علیه السلام بشی علیهم په دی باندې شهید گوا نو چې دې دا ظلمونه وکړل نه الله تعالی وي په ظلم من الذين هادو بس په سبب د ظلم د کسانو باندې هادو چې دی يهوديان دي حرمنا عليهم من حرام کړل په دی باندې طیبات پاک شیزونه طیبات نه مراد عام مفسرین وایي د سورته انعام چې کم یوصل شپږ ختم نمبر آیات دی وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر او پاک کسانو باندې چې کم يهوديان دي موږ حرام کړو ارن کونو والا سروي او یا بعض وایي د طیبات نه مراد هغه حکومت او شرافت دی او دغه شان اعزازات دي او عثماني رحمه الله والسخ شریعت دا په موږ په دیوانه کې خودو وحلت لهم او حلال لشي د دوی لپاره وبسودهم او په سبب د من کولو دوی عن سبیل الله د الله د لار نه یعنی توحید نه قران نه کثیره په من کولو ډیرو سره او واخذهم الربا او په سبب د اغستلو د دوی سود لره وقد نهوا عنه او په تحقیق سره دوی من کړل شي د دې سود نه واكلهم اموال الناس او په سبب د خړلو د دوی هغه مالونه د خلکو لره بالباطل په باطل طریقې سره واعتدنا للكافرين او مونږ ته کړه د پاره د کافرانو منهم د دوینا عذابا الیما عذاب دردناک وقولهم او په سبب د وینا د دوی باندې انا قتلنا المسيح بشکا مونږه قتل کړه د مسیح عیسی ابن مریم چې عیسی زوی د مریم دی رسول الله د الله رسول دی وما قتلوه او حال دا دې چې دوی نه قتل کړي د عیسی علیه السلام وما صلبوه او نه پسولې کړي دي ولکن شبه لهم لیکن اشتباه واستل شوی دا د دوی لپاره وان الذين بشکا کسان اختلافوا فيه چې دوی اختلاف کړي دي پر عیسی علیه السلام کې لفی شک خامخا فشکری منه د عیسی علیه السلام په باره کې ما لهم به نشتر د دوی لپاره د عیسی علیه السلام په قتل باندې من علم علم الا اتباع الظن مگر تابعداري کول د ګمان دي وما قتلوه او دوی نه قتل کړي د عیسی علیه السلام لرا یقینا تور باندې بل رفعه الله الیه بلکہ اللہ اوچت کړي دے دلرا خپل ځانتا وکان الله او دے الله تعالی عزیزا غالب حکیم حکمت والا وان من اهل الكتاب او نشتر د اهل کتابونه یو کس الا ليؤمنن به مگر خامخا دیو ایمان راوړي په عیسی علیه السلام باندې قبل موته د مرګ نمخ کی ويوم القيامه او د قیامت پورز باندې یکونو د عیسی علیہ السلام بوي علیهم بدوی باندې شهیدا گوا فبظلم من الذين پس سبب د ظلم دا کسانو هادو چې دوی يهوديان دي حرمنا مونږه حرام کړیو علیهم بدوی باندې طیبات پاک شیزونه احلت لهم چې حلال کړی شي د دوی لپاره وبسودهم او په سبب د من کولو د دوی عن سبیل الله د الله د لارې نه کثیره په من کولو ډیرو سره واخذهم الربا او په سبب د غستلو د دوی سود لرا وقد نهوا عنه او په تحقیق سره دوی من کړل شي د دې سود نه واکلهم اموال الناس او په سبب د خړلو د دوی مالونه د خلق لرا بالباطل په باطل طریقې سره واعتدنا او مونږه تیار کړی دی للکافرین د پاره د کافرانو منهم د دوینا عذابا الیما عذاب درناک وقولهم او په سبب د وینا د دوی باندې انا قتلنا المسيح
بشکا من قتل کړه دې مسیح عیسی بن مریم عیسی زوی د مریم رسول الله چې د الله رسول دی وما قتلوه او حال دا چې دوی نه قتل کړه دې عیسی علیه السلام لرا وما صلبوه او نه پسلی کړه دې ولكن شبه لهم لیکن اشتباه واستل شوی د دوی لپاره وان الذين بشکا کسان اختلفوا فيه چې دی اختلاف کړو په دې عیسی علیه السلام کې لفی شک خامخا په شک دی منه په باراد د عیسی علیه السلام کې ما لهم نشته د دوی لپاره به په قتل د عیسی علیه السلام باندې من علم علم الا اتباع الظن مگر تابعداري کول دي د ګمان وما قتلوه او حال دار چې دوی نه قتل کړی د عیسی علیه السلام یقینا تور باندې بل رفعه الله بلکې الله اوچت کړی دی دلرا الیه خپل ځان ته یعنی اسمان ته وکان الله دی الله تعالی عزیزا غالب حکیما حکمت والا وان من اهل الكتاب او نشتری د اهل کتابنا الا ليؤمنن به مگر خامخا ایمان براوړي په عیسی علیه السلام باندې قبل موته د خپل مرګ نه مخکې ويوم القيامه او د قیامت په ورځ باندې یکون د عیسی علیه السلام بوي علیهم په دوی باندې شهیدا گوا فبظلم من الذين پس په سبب د ظلم دا کسانو هادو چې دوی يهوديان دي حرمنا مونږه حرام کړو علیهم په دوی باندې طیبات پاک شیزونه احلت لهم چې حلال کړی شي د دوی لپاره وبسودهم په سبب د من کولو دوی عن سبیل الله د الله د لارې نه کثیرا په من کولو ډیرو سره واخذهم الربا او په سبب د غسلو د دوی سود لرا وقد نهوا عنه او په تحقیق سره دوی من کړل شي د دې سود نه واکلهم او په سبب د خړلو د دوی اموال الناس مالنا د خلقو بالباطل په باطل طریقې سره واعتدنا او مونږه تیار کړی دی للکافرین د پاره د کافرانو منهم د دوینا عذابا الیما عذاب درناک واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله سمع سمر پرون فر د عمل کولو توفیق راکړي الله د دست په خپل دربار لیکي قبول او منظور الله زمون گناهونه چې دا معاف مونږ تخپل خپل تعالی خپل محبت چې دا غره نصیب الله خپل رحم کرم فضل الله باندې وک خپل قهر د غضب د غصې نه مونږ محفوظ ک الله په عرش معلا باندې مونږ قبول فیصله وک الله خپل طاعت را تر نصیب کا الله خپل معصیت نه مونږ محفوظ ک وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه وسلم